اوس د امریکا دفاع وزارت د 2019 کال نیمایي راپور کې راغلی چې امریکا افغان ځواکونو ته هلیکوپټرې ورکوي. مخکې هم ویل شوي چې امریکا 2023 کال پورې به افغانستان سره د هلیکوپټرو په برخه کې مرسته کوي او شاوخوا 200 هلیکوپټرې به ورکوي. نننی بحث مو په همدې تړاو دی او نظامي چارو شنونکی جنرال عتیق الله امرخیل زموږ سره دی. ښاغلی امرخیل تاسو څخه راغلاست وایم. شکر ژوندي اوسئ. امرخیل صاحب، کومه ژمنه چې امریکا د هلیکوپټرو په برخه کې افغانستان سره کړې، دا هلیکوپټرې ولې په یو ځل افغانستان ته نه ورکوي چې هر کال تقسیمات کوي او ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ګرانو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته. زه ډېر تعجب کوم چې امریکا ولې په دغه یو شي باندې ډېر ټینګار کوي، د هلیکوپټرو باندې ټینګار کوي. تنها هلیکوپټر قوای هوایي نه تشکیلوي. قوای هوایي یا هوایي ځواک یو خاص صنف ده د خاصو وظایفو په خاطر باندې. هغه په حقیقت کې هوایي ځواک د یو مملکت د ځمکې او د فضا ساتندوی دی. هم فضا د یو مملکت له دښمنه ساتي او هم په ځمکه کې د ځمکنیو قوتونو سره په جګړه کې کومکونه کوي، اشتراک سره کوي، کومکونه ورسره کوي. حتی اساسي ضربې په دښمن باندې هوایي ځواک واردوي په منظمو جګړو کې او په غیر منظمو جګړو کې، لکه دا اوس په افغانستان کې روانه ده. تنها هلیکوپټر کفایت نه کوي، بلکې په څنګ د دې کې هجومي الوتکې چې هغه ته شکاري بمبارد هم وایي موږ باید ولرو، ځکه چې دښمن خو داسې نه ده چې یو یا دوه ده یا درې ده. بعضې اوقات داسې مسایل هم راځي چې دښمن په یو پنډغالي کې وي، په یو غټ مرکز کې وي. هغه غټ مرکز بیا د هغه الوتکو په واسطه باندې له بینه ځي چې هغه ښه قوي بمونه ولري او ښه قوي اداره ولري او وکولی شي چې هغه مځکه کې چې دی خپله وظیفه اجرا کوي هلته قوي ترین ضربه دښمن ته وارد کړي. خپل امریکایان تاسې وګورئ، خپل امریکایان د بغرام کې دوی هغه ټولې شکاري او شکاري بمبارد الوتکې ولاړې دي او د هغو نه استفاده کوي. مګر افغانستان ته فقط دغه یو څو هلیکوپټره هغه هم په اصطلاح زموږ د پښتنو په نولو زول باندې ورکوي. په دې باندې نه هوایي ځواک جوړېږي او نه پیروزي په لاس راځي. خپله هلیکوپټر هغه خاص وظایف لري چې هغه دوه مهم وظایف یو خو یې دا ده چې دسانت کته کوي یا کماندو کته کوي په یو منطقه کې ساتي، او دویم یې دا ده چې په یو ځای کې د هغو د کته کېدو دپاره هغه زمینه مساعده یې له بینې وړي او یا هغه اهداف چې هغه نقطه‌ایي دي واړه دي هغه له بینې وړي. یعنې دوی په حقیقت کې هجومي نه دي. د هجومي دپاره نورې هلیکوپټرې شته چې هغه هجومي فعالیتونه کوي. دا زما خبرې ته نه هوابازان پرې باندې پوهېږي او د ځمکني قوتونو هغه چا چې وظیفه اجرا کړې هغه پرې باندې پوهېږي. ځکه زه مسلکي یم، زه یو پیلوټ یم چې تقریبا 1.5 یا 2.5 کاله مې په مختلفو ټیپو کې پرواز کړی. امرخیل صاحب، کومې الوتکې چې امریکا له خوا افغانستان سره مرستې کیږي، دا الوتکې زموږ له اراضي سره څنګه دي؟ یعنې ستونزه یې څه شی ده؟ ځکه چې مخکې له دې نه هم دوی کومک کړی خو بیا ځینې الوتکې وغورځېدې، ورته سقوط یې وکړ. دا خو خورې اصلا داسې ده چې کوم څو شیان دي چې په خپل الوتکه باندې تاثیر لري. اول خپله دا هوا ده، دا هوا چې زه ژوند کوو دا غلظت لري، فشار لري، دا وزن لري، حرکت لري. د منګه خاوره د کابل د ترین 1820 متره له سطح د بحر جګه ده. په هر 100 مترو کې 6% فشار چټیږي او تقریبا 10% اکسیجن کمیږي. نو کله چې موږ وایو چې موږ دغه الوتکه چې پرواز کوي، خپل الوتکه چې پرواز کوي، هر الوتکه چې د دې مخلوط یا یو په 12 ده یا یو په 14 ده، یعنې 14 ګرامه باید هوایي، 1 ګرام باید تیلي.
نو وخت چې هر قدر چې استفال وړیږي په همغه اندازه فشار کمیږي، هوا کمیږي. بنان کله دغه مخلوط چې راځي د مخلوط د تیلو او د هوا کله غني سي کله فقیر سي. کله چې فقیر سي معنا دا ده چې تیل کم سي هوا پې زیاته سي. هغه وخت چې بیا الوتکه ځان نسي نیوی، انجن درست کار نه کوي، پروانه صحیح کار نه کوي. په همدې خاطر د دې دپاره هغه انجنونه چې هلته نصبېږي په هغه پروانه کې باید دغه شی په نظر کې ونیسي چې د افغانستان په شرایط کې د افغانستان شرایط له بحر نه دغونه دي. په خپله په بحر کې په صفر کې 780 ملي متر د ستوني سیماب فشار ده، ولې په کابل کې 680 ده. یعنی ستونزه په هلیکوپټرو کې ده، د پیلوټانو په روزنه کې دقیقاً دوی چې جوړ شوي دي په سطح د بحر جوړ شوي دي، دوی باید د موږ په سطح باندې جوړ شي. ټول اساسات دي ټول د موږ په سطح باندې جوړ شي. الوتکه خو په هوا باندې ځي، دغه هوا چې زه ورته تنفس کوم ګرځي په دغه باندې ځي. او هلیکوپټر چې ده له پاسه هوا کشقي کته اچي بالشتک جوړوي، په دې بالشتک پرواز کوي. نو په دې خاطر ده چې د دې شرایط چې کوم چې امریکایانو جوړ کړي کوم چې روسانو جوړ کړي د موږ شرایط برابر دي. ځکه هغو د اسیا میانه هم په لاس کې درلوده، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان چې د موږ د شرایط سره برابر او په دې اساس هلیکوپټرونه جوړول. ځکه نو په موږ کې سره ښه نتیجه ورکوله. او دی چې د بحرونه یې خواته ده هلته فشار د هوا زیات ده، دلته فشار د هوا کم ده، مصارف فرق کوي، فشار فرق کوي، بنان قوه د برداشت او قوه د صعود فرق کوي. نو په دې خاطر باندې چې دا الوتکې دلته نتیجه نه ورکوي، اکثره یې لویږي، اکثره مشکلات پیدا کوي. دوی باید زمونږ په شرایطو باندې جوړ هر هلیکوپټر د ما د تا له بحثه وتلی ده، زما یې بحث نه ده، کاملا زه پکې وارد یم چې یوه الوتکه څنګه جوړېږي، په کومو شرایطو جوړېږي، څنګه کېږي، د انجن یې څنګه کېږي، بدن یې څنګه کېږي، بالونه یې څنګه کېږي، دا د ما ډېر ښه زده دي. نو په دې خاطر باندې واقعا دوی بلاک هاک هم دلته راولېږلی که نه، نتیجه یې ورنه کړه. او 500 چندې راولېږلي چې کله یې باد دې خواته وړي کله یې باد دې خواته وړي، باد پسې روان دي که نه. او موږ ته دغه د روسانو تیارې هلیکوپټرونه هم واخیستې. هغه روسانو هلیکوپټرونه چې موږ ته اخیستې هغه په 1980 کال کې افغانستان ته راغلی دی. تاسې فکر وکړئ چې 80 کاله پرې وتلي دي. نو په دې خاطر باندې موږ سره اصلي کومک چې ضرور ده په دې ودوس سره څوک وکړه موږ سره چا نه ده کړی. موږ یې همدغسې ساتلي یاست چې دغه یو شی در کوم شکر بې واسه خوسي دي، اما زمونږ په درد نه خوري. هغسې الوتکې موږ ته راکړي ترانسپورټي، فقط کېناستې دلته، نور د جګېدو قدرت یې نه و. یعنې ستاسو په نظر کومې الوتکې چې اوس امریکا له موږ سره وایي چې مرسته مو کړې ده، دا به د افغان هوایي ځواک سره هېڅ کومه مرسته ونه کولی شي؟ بیا زه تکراروم که څوک خفه کېږي که خوشحالېږي هغه د دوی کار دی. موږ افغانان یې خپل وطن لري، خپل موږ هوایي ځواک بالکل نه لرو. هوایي ځواک 5 صنفه لري. صنف شکاري یې ده چې د ټولې فضا د مملکت نه حمایت کوي او د دښمن د الوتکو په مقابل کې جګړه کوي. هجومي یا شکاري بمبارد ته وایي چې د ځمکنۍ قوتونو سره په تعرض کې، په مدافع کې، په هر حالت کې دوی کومکونه کوي. دریم صنف د کشف صنف ده چې هغه هم دښمن کشفوي، هم په ځمکه کې کشفوي، هم حرکات د دښمن کشفوي، هم هغه نقشې چې ضرورت یې هغه بالکل قمنداني ته ورکوي، ځمکني قوتونو ته یې ورکوي. او څلورم صنف د هغه ترانسپورټي صنف ده چې انتقالات کوي، د پرسونل انتقالات کوي، د موادو انتقالات کوي، نور کومکونه کوي. او 5م صنف یې هغه بیا هلیکوپټرونه دي چې 2 ټیپه دي، ترانسپورټي دي او محاربوي دي. موږ یې کله لرو، موږ خو یو ترانسپورټي الوتکې لرو، یو څو دانې، او یو دغه ابدا چې ورته وایي MT چې موږ ووایو چې میاشت هم درلودې، میګاب نه درلودې، هغه هم درلودې. او 4 بالا موږ ته هندوستان راکړي چې هغه هم لکه چې سقوط وکړه، 3 پاتې دي. نور موږ کله لرو
موږ خو اصلا هوایي ځواک نه لرو. که چېرته امریکایي قوتونه له افغانستانه وځي زموږ فضا بالکل خالي ده. هم د دښمن کشف تیارې دلته راتلی سي، هم هوایي عبوري تیارې په هره لار چې وغواړي تلی سي. هېڅوک نشته چې دا فضا کنټرول کړه. فضا به ویني، رادار به ویني، مګر د چا په واسطه یې دغه کوې تهدیدوې. د تهدید چې نه لرو. که فرض کوم خدای مکړه خدای مکړه موږ یو خارجي مملکت کې جګړه وسي، موږ شکاري بمبارد یا هجومي الوتکې قطعا نه لرو چې موږ ځمکني قوتونو سره کومک وکړو او د دښمن شا وولي، دښمن اساسي قوتونه له بینه ایسي. موږ هغه نه لرو. بالاخره موږ د کشف تیارې هم نه لرو چې دښمن کشف کړه د دښمن چېرته ده، مځکه عکاسي کړه دښمن کشف، موږ هغه هم نه لرو. او ترانسپورتي الوتکې خو تاسې وینئ چې یو څو هلته په خوجراواش کې دي ولاړې دي، هغه د موږ د قطعاتو اکمالات هم نشي کولی. او هلیکوپټرونه خو وینئ د ورځې یوه لوېږي، په تخنیکي عوارضو باندې لوېږي، په دغه باندې لوېږي. بنا موږ یې لرو نه یې اوس داسې د امریکایانو موږ ته راکړي دي او زموږ په شرایطو برابر نه دي. دا معنا دا لري چې که یې خورې که یې نه خورې دغه شی در کوم، که دې په زړه جوړه ده که نه ده جوړه هغه بل سوال ده. لیکن هوایي ځواک زه پایست یو پیلوټ چې 32 یا 33 کاله ما پرواز کړی او په مختلفو ټوپو کې، او بیا زه قمندان دی او وایم چې موږ 1580 الوتکې درلودې. په دې 1580 کې 2500 موږ ته جیټ درلودې، تنها جیټ الوتکې 2500 موږ درلودې. 3 غونډه 4 غونډه موږ هلیکوپټرونه درلوده ترانسپورتي. د اراضي په برخه کې خو موږ بحث وکړو. اوس به راشو دې ته چې کومې الوتکې چې اوس افغانستان ته ورکول کېږي دا به د افغان پیلوټانو له روزنې سره سمون لري که نه؟ کومې روزنې چې دې ته ورکول شوي او کومې هلیکوپټرې چې اوس زه ډېر تعجب کوم چې کله کله زه هم اورم او ډېر تعجب هم کوم. افغانان بهترین استعداد لري، بهترین استعداد. او موږ داسې پیلوټان درلوده چې نه په ایران درلوده، نه پاکستان درلوده، حتی هند نه درلوده. حتی د شورویانو سره هم سري کوله. بعضې ژوندي دي، تیار شته، اوس زاړه دي. مګر متاسفانه چې امریکایان وایي چې افغانان استعداد نه لري. موږ هغه الوتکې چې نسبت امریکایانو ته دونه مدرنه نه وي هغه هم چلولی شو، له هغو نه بهترین کار اخیستی شو. په هغو کې موږ بهترین پیلوټان درلودې، د شپې د ورځې د خرابې هوا د ښې هوا دا ټول هم درلوده. مګر امریکا ته بیا موږ بې استعداده یاست او موږ ته دا طعنه هم راکوي. زه تا ته په دغه میز د افغانانو ته قسم یادوم چې اوس هم افغانان په استعداد کې تر امریکا نه ډېر جګ دي، ډېر لوړ دي ترې. په دغه غریب په دغه بیچاره کې مغزونه یې ډېر تازه دي، هر څه کولی شي، په هر شي باندې حاکم دي. همدغه د ظاهرشاه په وخت کې همدغه امریکا نه موږ ته پیلوټان راتله. زما همصنفیان دي، زما کارمندان دي، بعضې اوس په امریکا کې دي. بیا په هغه وخت کې موږ استعداد درلود او هماغه امریکایي طیارې مې چلولې، بېرته راغلو روسۍ طیارې به یې چلولې. هغه وخت کې موږ استعداد درلود. کله چې امریکایانو موږ اشغال کړو بې استعداده شو. اوس امریکا ته موږ استعداد نه لرو، دې طیارې نشو چلولی. ډېر د تعجب ځای دی. دا هم له یاده مه باسئ چې یوه نجلۍ نام خدا په خپله شخصي طیاره کې د امریکې نه پرواز وکړو، په ټوله دنیا باندې وګرځي، د کابل کې هم کېناست. هغې افغان استعداد درلوده چې په امریکا کې وای. مګر کوم افغانان چې په افغانستان کې دي دا د موږ له بدبختۍ نه، د موږ د بې اتفاقۍ نه، د موږ د شخصي اغراضو نه، د شخصي چوکۍ پرستي، پیسې پرستي نه امریکایانو ته بې استعداده یاست. امرخیل صاحب که چیرې دا هلیکوپټرې اوس له افغانستان سره مرسته هم کېږي او رالیږل کېږي، فکر نه کوي چې باید افغان پیلوټانو ته نوي ورکشاپونه جوړ شي تر څو چې دی د دې هلیکوپټرو په لارو چارو باندې خبر شي او کار پرې وکړي؟ عموما خپله هوابازي یو قانون لري، یو اصول لري. له هرې ټیپ تیارې نه چې ته بلې ته ځې ته باید یو مخصوص کورس وویلی وي. د هغې د خواص تکتیکي، خواص تخنیکي، خواص پروازي دا ټول باید ته ووایې په تمام معنا. یو پیلوټ معنا د دې نه لري چې تنه د دغه شاته ناست دی، د ادارې شاته ناست دی. هغه باید بهترین فزیکدان وي، دغه باید بهترینه کیمیا زده وي، ځکه دا طیارې چې جوړې سوي په همدې اساس جوړې سوي. هغه باید د دې طیارې ټول خصوصیات زده وي،
له کومه فلزه دا جوړه سوې ده، کوم الیاژ په دې کې ده، په کوم سیستم دا جوړه سوې ده، د دې سرعت څونه ده، د دې ارتفاع څونه ده، د دې خواص تخنیکي څونه ده، د دې حتی د دې کوم عوارض دي چې دې ته پېښېدونکي دي، د هغې د اصلاح دپاره څه کېږي. افغان پیلوټان کومې ځانګړنې چې تاسې وویلې هغه ځانګړنې لري؟ کاملا زه درته وایم که څوک وغواړي او دوی ورسي او درس ورته ورکړه افغانان استعداد لري. امرخیل صاحب د امریکا لخوا ورکړل شوې هلیکوپټر ویل شوي چې دا به د روسیې له هلیکوپټرو بدیل باندې وي او د دې فرق به څه شی وي؟ د امریکایي هلیکوپټر او د روسیې هلیکوپټرو ترمنځ فرق څه شی کېده چې دوی وایي؟ په ساختمان کې او په ایرودینامیک کې خیر زه بعضې ترمینالوژي به د نظامي هم ووایم او آوازان پرې پوهېږي، په هغې کې دومره فرق نشته. ساختمان کې او په ایرودینامیک کې دومره فرق نشته. فرق په آلات او ادواتو کې ده، فرق په سیستم کې ده، په سیستم د ادارې کې فرق لري. بعضې دي چې ټولې کمپیوټري دي، د کمپیوټر په اساس باندې اداره کېږي او نور خواصونه هم لري چې هغه ورته دي، ولې بعضې دي چې بیا ساده دي، اما په اساس د دې چې یوه طیاره څنګه په راز کې ایرودینامیکي چې ده په کې تفاوت نشته. امریکایي هلیکوپټر د روسي هلیکوپټرو بدیل کېدی شي؟ بله. څه تفاوت یې چې ده؟ تفاوت یې دا ده چې ما لکه چې پیشته درته ویلې زمونږ د شرایطو سره چې موږ له سطح د بحره 1820 متره جګې هستو، د دې لپاره روسي هلیکوپټر ډېره مساعده دي، لپاره دې چې مصارف یې د دې غني ده، یعنې یو په 1400 کې ده، د امریکایانو کم ده. په همدې خاطر ده کله چې دلته راسي هغه ارتفاع کې چې دی پرواز کوي هغلته نشي کولی. دلته تفاوت په دې کې ده، تفاوت په انجن کې ده، تفاوت په بعضې بدن کې ده، په ساختمان د خپل بدن کې چې دغه بدن څه رقم د هوا سره تطابق کوي، څه رقم په اداره کې راځي. چون دا یو لوی بحث دی، درسي بحث دی کې بنای دغه تفاوتونه په د روسانو بهتر دي، د افغانستان د خواص سره برابر دي. افغانستان یو کوهستاني مملکت دی، په هره منطقه نسبت بلې منطقې ته فرق کوي. جریان د هوا په یو منطقه کې په یو شکل ده، په بل منطقه کې په بل شکل ده. همیشه هوا کله چې راځي غره ته راځي خپل خواص بدلوي، جګېږي بیرته کته کېږي. دغه جګېده او دغه کته کېده دا د طیارې په پرواز باندې ډېر زیات تاثیر کوي، دغه جریان ډېر تاثیر کوي. نو په دې خاطر باندې هغه بدن چې جوړېږي د دغه دپاره چې دغه وکولی شي په دغه خواص باندې برابري او په دې کې متاثر نشي لیدلی، هغه ډېر ښه پرواز کولی شي. لکه روسي هلیکوپټرې موږ 3 غونډه روسي هلیکوپټرې درلودې، تنه په خجرواش کې چې 2 غونډه معربوي می 35 او می 25 او دغه امتی چې ورته وایي می هفته یو غونډه هم دا درلوده او دا ډېر ښه نورمال پرواز کړی او په ژوند کې بېله دی چې دښمن ویشتلي هغه جدا خبره ده، اما په تخنیکي عوارضو په ټول ژوند کې چې زه قمندانو نور قمندانانو یوه هم سقوط نه ده کړی. امرخیل صاحب که په لنډو راته ووایي چې امریکا مخکې له دې نه هم چې کله به مرستې کولې ویل به چې د روسیې په بدیل یا هم د روسیې د وسایلو د هلیکوپټرو په بدیل کې د دوی له دې خبرې نه هدف څه شی دی؟ غواړي چې د روسیې د هلیکوپټرو کارونه بالکل دلته له منځه یوسي که څنګه؟ داسې ده، دوی خو ټوله ساله روسي له بینه یوړه، یوه ساله ټانکونه یې له بینه یوړه، سوزنکې ترې وایستې، میلونه یې قطع کړې، اداره یې له بینه یوړه، خشت یې له بینه یوړ، همدغسې نور تنه یو څو کلاشینکوفونه پاتې دي هغه هم نور زیاتې نشته. دا خو د ټول حتی اثار د روسیې هم دلته پرې نه ښوده، حتی هغه جنرالانو چې په روسیه کې تحصیل کړی هغه له صحنې مووت. دا خو د دې قطعي دغه ده چې د دې ټول شیان به زموږ امریکایي سي، تشکیل هم امریکایي سي، خپل اساسي تشکیل چې موږ په اردو کې درلوده هغه موږ امریکایي کوو. متاسفانه موږ ټول مقلد یا تقلید کوو، ولې تقلید په دنیا کې شته اما نه په دون اساس لکه افغانستان کې شته.
موږ خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل استعداد دا ټول له ادبه ایستلي. کوم اردو جوړ کړ د امریکایانو په ټیپ باندې جوړ کړ چې تر اوسه په نتیجه یې نه ده ورکړې. کوم نور هم جوړ کړ د امریکایانو په ټیپ هم جوړ کړ. حتی نور موږ باندې خاني او ملکي ته ورکړو تر اوسه پورې چې خپل خواص یعنی خپل ابتکار موږ نه ده کړی. تقلید هم کړی. تقلید هېڅ وخت نتیجه نه ورکوي. بلې په بعضې شیانو کې تقلید نتیجه ورکوي. د یو شي په ساختمان کې چې هغه لږ تغییر ورکوي. مثلا د طیارې روسان هم جوړوي، هندیان هم جوړوي، هماغه طیارې دي. روسان هم جوړوي، چینیان هم جوړوي. ټیپ یو ټیپ ده، هم خپل په ابتکار باندې تغییر ورکړی دی په خپلو خواصو په خپل کردار باندې. مګر موږ متاسفانه بلکل داسې تقلید کوو چې حتی زمونږ دیموکراسي چې د 6 میاشتو نه برابر د امریکا یې ګڼو. ډېره زیاته مننه مرخیل صاحب له دې نه چې خپرونې ته راغلی. ژوندي اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه. اوس لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو د خبرونو